په دنیا کې دو قسم مخلوق دی چې هغه به د قیامت نه بعد قابل د جنت وي. هغه یو انسان دی او یو پیریان دی. څنګه مکلف مخلوق چې انسان دی داسې مکلف مخلوق پیریان هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور حیات کې پیریانو وطن ته تللی دی او هغې ته تبلیغ کړی او دا دعوت د تلو چې دی دا پیریانو ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریان په لاره تېرېده او سحر مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کول نو پیریان ورته ولاړ دي چې څه وخت کې قرت اورېدلی دی نو چې خپل وطن ته لاړه نو ټول قوم را جمع کو او ورته ووایي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. مونږ یو داسې قرآن واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. بیا د هغې وفد راغی او سردار کونین ته دعوت ورکو او دی لاړه ولته هغې ته تبلیغ وکړو. د قرآن کریم فیصله دا ده چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما ایس جن او انس نه دی پیدا کړی لیکن دې دپاره مې پیدا کړی چې زما عبادت وکړي. نو عزیزانو په انسانانو کې ښځې او نر دي، په جناتو کې هم ښځې او نر دي. څنګه چې د انسانانو اول الانسان آدم علیه السلام داسې د پیریانو پلار چو هغه ابوالجن. اوس خبره مونږ چونکې انسانان یو خبره په انسان کې ده چې په دې مې پوه کوي چې مونږ به مستحق د جنت په کم عمل ګرځو. هغه کم عمل دی چې مونږ به کوو او جنت ته به پیځو. عزیزانو هغه صرف او صرف د الله او د هغه د رسول حکم منل دي. که الله او رسول ویلي چې روټۍ به داسې خورې نو هغسې به خورې، که هغه ویلي چې په لاره به داسې ځې نو داسې به ځې، که هغه ویلي چې چا سره خبرې کوې نو څنګه به کوې؟ قولوا للناس حسنا. چا سره چې خبرې کوې نو ښې ښایسته خبرې وکړې. د فرعونیت خبرې به نه کوې، نرمې او عاجزې خبرې به کوې. که دې قرآن او دې حدیث ویلي چې مړی به څنګه کوئ هغسې به کوې، ژوندی به څنګه کوئ هغسې به کوې، چا سره به تعلق څنګه ساتئ هغسې به کوې. الحب فی الله والبغض فی الله. چا سره به مینه او محبت هم د الله دپاره کوې او چا سره به بغض او کینه هم په زړه کې د الله دپاره ساتې، په ذاتیاتو به نه ساتې. د الله یو سړی باغي دی نو د هغه دپاره به بدي کې. د الله یو سړی مقبول بنده دی نو د هغه دپاره به خوښې. د زندګۍ تمام شعبې چې دي هغه به ستا صرف د الله دپاره، که ښځې وي او که نر وي. دغه دین او دغه قرآن او دغه علم چې څنګه په سړو فرض دی داسې په ښځو فرض دی. زمونږ ښځو له کلمې نه ورځي، زمونږ ښځو له منځونه سم نه ورځي. په خدای باور وکړئ چې زه دکان کې ناست یم، زما غوږونه ښځو وخوړل چې دا په ټلیفون رانه تپوسونه کوي، د رکعتونو تپوسونه کوي، د تحیاتو تپوسونه کوي. ما بله ورځ ټلیفون وشو چې یو ټکی تا ویلی دی په تقریر کې، ما په کیسټ کې اورېدلی دی چې تحیه، نو بیا هغه کیسټ خراب شوی دی نو دا تحیه څه ته وایي؟ مالته د څومره عمر یې؟ ویل زما به 80 کاله عمر یې. نو 80 کاله مال ستا کپره وخوره ته تر 80 کالو پورې په تحیه ټکي نه پوه شوي. ویل کپره مې د میړه وخوره چې هغه پې پوه کړی نه یم، د مور او پلار مې وخوره چې هغه راته دین ښودلی نه. نن مور او پلار زامن دنیا دپاره خو امریکې ته هم شپارس کوي چې دنیا وګټي، لیکن دین دپاره بیا لور هغه ورځ یو اپریدي راته ټلیفون وکړ چې لور مې پلاني ځای ته بدله شوې ده، د ډاکټر ته ووایه چې پاتې کي. مال ډاکټر ته به دا ووایم چې ځان ته یې نکاح کا. تا خدای په دغه لورو شرموه. پلاران د لورو سپارس کوي چې ماسټر ادا او ډایرکټر ادا او په پاکستان شریف کې خو بیا وزیران هم دي. عابده حسین ته وګوره، نور ډېرې داسې لچرې پکې دي. تاسو خیال را دغه لچرو سره مونږ هم ټل یو، د دې لچرو حکمونه مونږ هم
د لچرو لاندې مونږه موسی دا خزې نه دي دا زمون په کورونو کې چې ناست دي عزیزانو دا خزې نه دي خزه درته وخیم تاسو ټول به ومنئ اوس چې کور ته لاړ شئ نو خپلو ښځو ته داسې وګورئ چې دا ښځه ده او که خره ده تاسو پوه شو ښځه دې ته وایي عبدالله ابن مبارک حج ته تللی و د حج نه چې اوزګار شو را روان دی په لاره کې یو بوډۍ ښځه ناسته ده او څادر یې په ځان اچولی دی ځان یې پټ کړی ده چې وکته چې دا خو زنانه ده نو دی ورته وایي چې السلام علیکی ورحمت الله دی بوډۍ ته وایي نو بوډۍ ورته د پلو لاندې وایي چې سلام قولا من رب الرحیم هغه آیات ورته وایي چې جنتیان څه وخت کې جنت ته ننوځي او ملایکې ورته په دروازه کې ولاړې وي نو ملائکه به دا سلام جنتیانو ته کوي چې سلام قولا من رب الرحیم د قرآن آیات وی او عبد الله ابن مبارک له د سلام جواب ورکړ نو عبد الله ابن مبارک ورته وی چې بوډای دلته سکه چې ناس نو دا بوډای ورته بیا د قرآن آیات وی چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو عبدالله ابن مبارک وی چې زه پوه شم چې دا بوډۍ د حج نه فارغه شوې ده او اوس بیت المقدس ته روانه ده قرآن ورته وی د قرآن ژبه کې ورته وی چې د حج د پکار دا چې د حج د زیاره شم او حج بیت المقدس ته روان نه د قرآن آیات ورته وی خزې دې ته وایي دا اوس تبلیغي جماعت کې د ښځو جماعتونه هم شته ښځو چې کوم دین پکې زده کړی بعضې مولیان راپاسي د ښځو تبلیغ نشته د ښځو تبلیغ نشته نو یو ته مې ویل د ښځو تبلیغ نشته بایسکوپ ته تللي شته خوله کې د من دانه وخېجه د ښځو تبلیغ نشته نن زما خو ښځو له تبلیغ زیات فرق نو دا بوډۍ بیا د قرآن آیات وایي ورته وایي ثلاث لیال سویا اے عبدالله ابن مبارک ثلاث لیال سویا درې شپې مې دلته وشو نو عبدالله ابن مبارک ورته بیا وایي چې بوډۍ ستا درې شپې دلته وشوې نو ته خورې څه دا بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې هو یطعمنی ویسقی اے عبداللہ ابن مبارکہ په خدای قسم چې دې میدان کې او دې دشت کې الله مالا روټه امرا کوي او بمرا کوي اوس تاسو به وایي چې دا روټه په میدان کې او بد تعالی څنګه نو دا خو د پاکستان توړې نه دي چې خدای در په وکړي دي الله ورپسې نور در په درکا نور ورپسې خوارزار شي نور ورپسې خوارزار توړه ده چې وی خورې دوه ورځې مې د توړې وړه خوړلي پر 13 جمعه ځکه نوم راغلی چې د توړې وړه مې خوړلي خېټه مې خراب 3 ورځې را باندې دستونه لګي کله یو کلی نه غنم را غواړو وړه وې کله بل کلی نه غنم دا توړې د دوی کپره اوچی چا الله دې دوی په خزو لورو شرمېدلي خودي شرمېدلي دله بسو شرمې پکې د وګو هغه توکې وړي او چې روټای پکې وړي کانی پکې وړي صفا کوي نه خبیا هغه توړه چې دکاندار راوړي 164 روپے نرخ دے 180 روپے 64 93 پیسے دکاندار پکې بل مور باندې خراج چي خیال امر راغی نور به ورپسې در په در ان شاء الله العزیز ځکه چې دغه خیال منډاړو مونږه خوښ کړي مونږه چې چاله د قومي اسمبلی ووټ ور کړی دی ورشي کنه په کور باندې او بار روباسي او په خپو کې پوری واچو په دې کونه مولې ورو منډي چې تدې لپاره مونږه مشر کړی چې مونږه وو چې روټای خروس او توکی بخورو هغه ګرځي عيش کوي معاش کوي مینه هاستل کې ډېرای چرګان خوري پولاونه خوري او ته ګرځي توړه دې دړای پوګه کړی دکاندار وی دړای نه بزیا چاله نه وت
دو سرنو یو سړی له ستکه سکور په دړه وړو څه چل کی تاسو لک تحقیق وکړئ چې دا وړه غستی چا دي کول هم سرمایه‌دارو سره کول هم مالدارو سره نو دا به وایي چې دا به ډاګه کې او دشته کې روټه څنګه ملای هارون الرشید بادشاہ په ښکار وته چې ښکار وکړو روټه خوړه یو کارګر هغه د هارون الرشید د مخ نه روټه اوچا تکړه والوت هارون الرشید ول ها کارګر څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخ نه روټه روي نه سي هارون الرشید هم پاس سور شو وزیران ورپسې سوار شو کارګر خو پاوا منډي وي دی ورپسې کارګر د غره نه واوړې دو دیم ورپسې ور واوړې چې ګوري داسې یو تړلې سړی پروت دی سر د کارغا غروټه یوړه هغه سړی له په خله کې ورکړ چې دی ورونه سي د کارغه ته والوت دی سړی نه تپوس کی دا څه چل دی پهله په لار اتلم غلو شو کولم لاسونه خپل راته په خپل صادر او پټکی وتړل او غیرانه لا اوس ځانم نشم پرانیسته او سوکرازیم نه په دې لار ویل نو بیا خوراک او بسکل دا څه چل ویل په خدای قسم چې کله نغلو تړلې مو غیرانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم وبم په مخوکه کې راوړي او مال په خله کې راځي او روټایم په مخوکه کې راوړي او مال خدای کولای شي د سکند ته په دشته کې بوډای له بد روټای سره چل کېده ناغه ورته ویل هو یطعمنی ويسقین په دې میدان کې الله مال روټایم را کوي او بم را کوي بیا ورته وی بوډای دلته خو بم نشته ته د مانزه سچل کې نو دا بوډای ورته وی تا قران نه دی ویلې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله وی کو بدرته نه ملاوي دي نو تیمم وها په خاور پاک باندې زه تیمم و مودلته قران وی ویلو زی دی ورته لاو اشرونی وو او کینولو چې دا بوډای په سوریدا هغه منډه کړو دا بوډای ته پریوت دور منډه کړ عبد الله ابن مبارک چې و بوډای ته نو بوډای ورته چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم رانیز دیکھیگا ما زپرددار خزم او داس نه پریوتم اسنه چستا نظر په ما پریوزی ته چرته ګناګار نشي استاد بخپل نظرونه اوساتای دا کټای چې ګرځي په سرکونو باندې بچ بشي پلتای و بچ بشي دا یو تحقیق کوي چې پریدای جبه کې اړتاور استاول څه شي ټول وای دا اړتاور دا چې دمر هغه ته پریدیان څه وای اړتاور اوس بستاغه نیکه بچی د دې اړتاور نیکه بدی بچ اوس بډای دا یا کالو او عبد الله ابن مبارک ته د قران آیات وای چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبد الله ابن مبارک ته شاک او سترګې پټه کا زپا سورېګم سن چې ما وګوره او ته چرته ګناګار نشي تاسو په ایمان وای چې زمون خزه او زمون سړی د دې قران په دې آیاتونو عمل کولای شي خدای وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمان ته وایي چې خزه وګوره سترګې ښکته وګوره وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او خزه ته وایي چې سړی وګوره نو سترګې ښکته وګوره په دې دوا آیاتونو باندې ایمان پاکستانیانو راوړی دی دا قومي اسمبلی کې چې کوم اولیاء ناست دي او بزرګان بے نظیر سره شونډې نری غاړه هغه به چې تقریر کولو دی اولیاء به ورته کته کنه نو د دې قران دشمنانو دا ټول کنه ما ته سو کوئی ته ممبر کېږي نه ما زه ممبر کېږم زه بدوی سره څه کوم دا ړتاورو سره په اسمبلی چې دننه وزم کافر کېږم به او چې روزم بیا به کلمه وایم مسلمانېږم زه بدوی سره څه کوم عبد الله بن مبارک وایي چې زه روانم داس پړی مې نیولې دی اوس اشعار وایم دا بوډۍ راته د پاس نه आवाज کوي چې فقرؤ ما تيسر من القرآن اے عبداللہ ابن مبارک قرآن لولا شیرنا موایا قرآن وایا تاسو وای په ایمان چې د دنیا په دې ټول کائنات او د خدای په خدای کې د خدای نه خبرې به چایي نو د خدای خبرې څه شي دي خدا قرآن دی کنه او دا حدیث دی کنه دا د خدای خبرې
نن مسلمان قوم نږدې ورځي دلته اوس په اعلان شي چې رونو یو سات کېنه د الله څخه خبرې بکیږي هر یو ته بګور کېړې بوالو کړک تلته بیا چې یو بوډا یو ورځ جمعات کې ناستو هم دې جمعات کې عمر بس کېړې واغسته ملو ولی ملغون برغلی ویل نه کار مکینه کینه دلته چې پچا د خدای خبرې خینه لګي او د پیغمبر خبرې په خینه لګي او راغله موسته یو بیا تلار شي دغه موز دې د کفاره وکړ دا موز دې دا هغه منځونه دي چې په قیامت کې به په دې مخ درويشته شي او درته به چې زس پیا دا منځونه تا کړی چې زما د خبرو نه تختې دي رک شي بوزي جهنم سبا ورته وي ملائکو ته څنګه دی غایات فغلوه ها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه روینی سي فغلوه او دې مړی کې زنجیرونه ورواچوي او روانه کوي ثم الجحيم صلوه او جهنم ته وسپاره دار سبب په مخ درويشته چې زتانه دا تاسو کما چې ته سبحانك اللهم ترجمه وکړه ربنا اتنا فی الدنيا ترجمه وکړه او تعالی نه درځي او دل تراشه سبحانك اللهم لکه زمونږ د افریدي چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الحمد لله رب العالمين نرحمان نرحیم نرحمان نرحیم دا منځنه دا افریدو کې صرف رجوله په کرای باندې مولاونی سي تراوله نور جمعات کې دغه مولا نه ټول جمعات اول زمونږ د جمعات دا چې زپکه د جمعې برړېګما په دې جمعات مقتدیانو لته قران خور کې چې د امام چرته نیولې چې کینه یو دعا آیاتونو ترجمه وکړه دې جمعات 50 کال مې پکې تیر کړو یو مې پکې سړې نه 50 کال پکې وغړېدم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه دا قرآن خبره خو چې دا سترګې دې پټې شي دا ټوله شیشه به درته مخامخ شي قسم په خدای چې بیا به ډېرې چغې او ډېر ارمان وایي به اوس نه کي دا مومن کار نه کي یو مومن د زوی 14 کاله زامن کې چې کېد شونو چاته پښتنه وکړه چې څنګه چلو شو و 14 کاله ششنجت کېد کړ خو الکان نه مني نو کالکان نه مني چې جج کېد کی جیل ته بزی کنه سي 14 کاله کېد کړ خو الکان نه مني د دنیا د باس چې جج کېد کړ ته الکان مني او کنه مني خړه سنبه بروان نو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه امامان رونی سي د منځونو ترجمه تیز دکړی د قران او د خدای خبرې تیز دکړی امام دغه لنه چې مړی درته لمبه یو کپنونه درته ګنډي او مړی پسې بیا ختمونه کې 2 روپۍ ولا ورک امام دې لنه چې مزدر کې او مخراواړي او تاسو دین بیان یو بل داوا به د قیامت په ورځ شي چې دا ډېره خطرناک داوا وي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بداوو کی پاغ عدالت کې چې یا الله زما قوم چو داستا قرآن نه ټوکې او لوبې جوړې کړې نن وګورئ تاسو د پیرنګي قانون دی په پاکستان کې د انګريز قانون دی د پولیس والاو پلاس کې دی کاپه ور سره مجال شته چې ته د انګريز د قانون خلاف ورزي وکړي کپلارای کې سور او خلاف ورزي هر سړی سره د غسیوږي ملائکی چې دي اغستا بد حرکات لیکي او د خیوږي ملائکی چې دي اغستا حرکات دا تمام فعل با دا د قیامت پر ورځ خدای ته په میز باندې پیش سبق وای کم خواب تختی قران کې دام راغلی لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما انسان دا ګمان کوي چې د اډو کې بیا را جمع نه کما بیا به دې جوړ نه کما چې دا څنګه می جوړ کړي دا څه به جوړ کما ځان ته به پیش
الله فرمایي یقول الانسان یومئذ این المفر، هر انسان به په دغه ورځ باندې وایي این المفر، یا الله چرته د تختیدو ځای شته چې وتښتم؟ आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، کلا لا وزر، تختیدې چرته شي؟ نن ستا ځای د قرار صرف د الله مخه ده، دغه طرف ته به ځې. زما عزیزانو په دغه ورځ به نجات هغه چاته کېږي چې د چا د قرآن سره داسې ربط وي لکه د دې ښځې چې و. عبدالله ابن مبارک بیا دې ښځې نه تپوس کوي چې ته زما غوندې خبرې ولې نه کوې؟ زه چې هره پوښتنه کوم ته د قرآن آیات وې او ماله جواب راکړې. هغه ورته وایي تا قرآن نه دی لوستی؟ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. اے عبدالله ابن مبارکه زه د قرآن نه بهر خبره ذکر نه کوم چې د بهر خبرو حساب بیا خدای له ورکولی نشم. عبدالله ابن مبارک بیا ورته وایي چې ما سره خو لږه روټۍ م شته که ته خورې؟ نو بوډۍ ورته وایي چې ثم اتم الصیام الی اللیل. اے عبدالله ابن مبارک الله وایي روجه به تر ماښامه پورې تماموئ، زما روجه ده، زه روټۍ نه خورم. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې لیس هذا شهر رمضان، دا خو د روجې میاشت نه ده، نو تا څنګه روجه نیولې ده؟ بوډۍ ورته وایي د خدای باد تا قرآن نه دی ویلی، تا قرآن نه دی ویلی. الله فرمایي ومن تطوع خیرا فهو خیر الله، که چا د روجې نه بغیر نفلي روجه نیونیوه نو دې کې خیر ډېر دی. ما نفلي روجه نیولې، وایي چې څه وخت کې ورسېدو د هغې د زامنو ځای ته، نو زامنو یې روټۍ موټۍ راوړه، مېلمستیا یې زما وکړه. وی ما ته تپوس وکړو چې ستاسو دا مور چې ده زه هر تپوس کوم او دا د قرآن آیات وایي او ماله جواب راکوي. نو زامنو یې ورته ویلې چې مېلمه 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده. 40 کاله وشو، هره خبره چې څوک ورته کوي د هغې جواب په قرآن کې. تاسو دې ته اندازه ولګوئ چې دې ښځې به د قرآن کې څومره خواري کړي چې د هرې خبرې جواب دی په قرآن ورکول. والله که زمونږ د زمانې هغه علما چې په سر جغه ولاړه یم چې د هرې خبرې جواب په قرآن کې ورنه کړي. ښځه وه او قرآن سره داسې رغبت او داسې مینه او داسې تعلق. عزیزانو زمونږ هم ښځې دي، زمونږ هم لونه دي، اندازه کوئ تاسو. هغه هم ښځه وه او دا رابعه بصري هم ښځه وه، د شپې ناشته ده او لګیا ده. الله 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 ناګانه په حال را وی یا الله زما زړه اوچاودو په الله الله ویلو باندې، او تا یو ورځ مونږ ویلي چې زما بندې زه دایمه ښځه ده. आवाज ورته وشو، رابعه بصري ته आवाज وشو د اسمان چې گفت الله تو لبیک ماس، گفت اللہ تو لبیک ماس، وی نیازو شور دردت پیک ماس. اور اب یہ داستا اللہ وی چدی دا زما لبیک دے، که زما توفیق نه وای نو ستا جبې به الله څنګه ویلی؟ ته چې الله ووایې نو زه درته وایم چې لبیک، حاضر درته ولاړ یم، وایه رابعې څه غواړې او څه وایې. دا هم ښځه ده چې د اسمان نه ورته اوازونه کېږي. په نیمه شپه کې به راووته، په دې کوڅو کې به ګرځېده او وی دی چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. ویخشا د دې اسمان د سوري لاندې، ویخشا تر قیامت به بیا د خاورو د سوري لاندې پروت دی، هیڅ به نشي کولی. که د اسمان ستوري لاندې ویښ شوي او څه دې وکړه نو دا به د هغه ځای کې په کار شي چې کوم ځای به د ځمکې د سوري لاندې ته پروت. عزیزانو دا هم ښځه وه